سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي د زمري څلېرویشتمه نن د افغانستان اسلامي امارت بیا حاکمیت 15 کلن شو. چارواکي وایي د هیواد امنیت او له نړۍ سره د مثبت تعامل لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دوی همداراز هغو کړیو ته خبرداری ورکوي چې د افغانستان د ناامنه کولو هڅې کوي. زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه چمتو دي چې په هره برخه کې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه ښه په مېړانه په سر او مال سره دفاع وکړي. په هیواد کې له امنیت او سولې څخه د خلکو رضایت د ګڼ شمېر ولایتونو اوسېدونکي د اسد څلېرویشتمې را رسېدو په درشل کې په هیواد کې راغله امنیت او سولې څخه خوښي څرګندوي. فلحال موږ په افغانستان باندې ویاړو چې موږ یو داسې یو نظام لرو او داسې یو خوندور او بالعزته حکومت پکې ده چې موږ او تاسې د هر قسمه خوندونو نه برخمن یاستو. او د زمري څلېرویشتمې په مناسبت د لویې جرګې په خیمه کې غونډه. دا هم پوره خبرونه. د زمري څلېرویشتمې په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو د 15مې کلیزې په مناسبت د لویې جرګې په خیمه کې د دې ورځې د نمانځنې غونډه ترسره شوه. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د زمري د څلېرویشتمې په مناسبت په لویه جرګه کې روانې غونډې ته په خبرو کې وویل افغانان د تاریخ په اوږدو کې دوه مسایل چې تحمیل شوي نظري او اشغال دی هیڅکله نه مري. هغه په خپلو خبرو کې پر نړیوالو غږ وکړ چې د تعامل پالیسۍ ته را مخکې شي. امیر خان متقي نړیوالو ته په خطاب کې وویل دا غوره خبره نه ده چې ناکاره انتخابونه بار بار تجربه شي. نن د زمري څلېرویشتمه د افغانستان د اسلامي امارت د بیا حاکمیت له 15مې کلیزې سره برابره ده. 15 کاله وړاندې په همدې ورځ اسلامي امارت کابل او د هیواد واک په لاس کې واخیست. چارواکي دا ورځ د افغانستان د ازادۍ او د بهرنۍ اشغال د پای ته رسولو ورځ بولي. د اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي وایي د نظام ساتنې د هیواد د امنیت او له نړۍ سره د مثبت تعامل لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دوی همداراز هغو کړیو ته خبرداری ورکوي چې د افغانستان د ناامنه کولو هڅې کوي. بلخوا افغان ولس د امنیت او ثبات ترڅنګ له حکومته غواړي چې د هیواد د آبادۍ، اقتصادي ودې او د خلکو د هوساینې لپاره لا ډېر کار وکړي. نن د زمري څلېرویشتمه په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا حاکمیت د 15مې کلیزې سره برابره ده. 15 کاله وړاندې د 2021 زیږدیز کال د اګست په 15مه یا د زمري په 43مه د افغانستان اسلامي امارت بیا ځلې د پلازمینې کابل او هیواد د واک واګۍ په لاس کې واخیسته. افغانان دا ورځ د ازادۍ ورځ بولي او د دوی په وینا دا هغه تاریخي ورځ ده چې افغان ولس یو ځل بیا له یوه اشغالګر ځواک او د هغوی پر مټ جوړ شوی حاکمیت څخه وژغورل شول. په همدیال کې د زمري څلېرویشتمې په مناسبت د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي وایي چې د اسلامي نظام ساتنه د هغه د تحقق لپاره تر مبارزې مهمه ده. ملت مجاهد پرور و با شهامت افغانستان از همه اقوام در جریان 20 سال مبارزه تکالیف، زحمات و قربانی های بیدریغ را متحمل شدند. هزاران جوان شهید شد، خواهران بیوه شدند، مادران داغدار شد، اطفال عزیز یتیم شد و رنج و الم گوناگون را متحمل شدند. در نتیجه همین قربانی های بیشمار در 24 اسد اشغالگران از افغانستان برآمدند. ملت افغانستان از اشغال آزاد شد. اکنون حفاظت از نظام اسلامی مهمتر از مبارزه برای تحقق آن است. 24 اسد روز آزادی ملت افغانستان از اشغال بیگانگان را
بر قاطبه ملت افغانستان از صمیم قلب تبریک عرض می نمایم. له دې سره سم د زمري څلېرویشتمې په مناسبت د کورنۍ و چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقاني وایي چې نړۍ سره مثبت تعامل ته اراده لرو، نوموړي زیاته کړې افغانان د جرګو او مرکو خلک دي، د ستونزو د حل لپاره له هر چا سره خبرې اترې غوره بولي. هغه د خپل پیغام په یوه برخه کې هغو کړیو ته چې له بهر څخه د افغانستان د نامنه کولو هڅې کوي ور یاده کړې چې د انګریزانو، شورویانو او امریکایانو له ماتې له تاریخ څخه دې عبرت واخلي. بیا هم هغه مشکلات او تهدیدونه چې د خارج نه اوس بیا کوشش کوي چې د وحدت او اتفاق خراب کړي او ستونزه مشکل جوړ کړي، دا د افغانانو دپاره مشکل نه ده، د هغه خلک دپاره یو بد عواقبو، د بدو پیغامو، د بدو هغه که خدای کړي دی ته مخکې وي چې لکه څنګه چې زموږ په د نږدې تاریخ کې د انګریزانو تاریخ چې 28 د اسدر روان ده، د شوروي اتحاد تاریخ او د امریکانو تاریخ، بیا هم افغانان د جرګو د مرکو خلک دي، هر چا سره خپل مشکل په خبرو اترو باندې حل کوي. څوک چې په افغانستان باندې یرغل کوي د خپل د ځان انجام په د ماضي یرغلګرو کې وګوري. نور ټول افغانانو ته زه بیا مبارکي ورکوم، الله پاک مې ښاد او آباد او خوشحاله عزتمن وساته. السلام علیکم. دغه راز د افغانستان دفاع وزیر وایي چې د امنیت د اخلال داخلي او بهرني هڅې به په قوت او میړانه له منځه یوسو. ملا محمد یعقوب مجاهد د زمري څلېرویشتمې تاریخي ورځې په اړه ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټول قوت او میړانه د هېواد له ګوټ ګوټ دفاع کوي او چاته به اجازه ورنکړي چې له بهر او یا داخل کې د امنیت اخلال هڅې وکړي. دفاع وزیر ویلي چې سر او مال به له دې هېواد ازادۍ او ولس څخه ساتنه وکړي. موږ به انشاءالله تعالی د دې ورځې او د دې اوسني وضعیت او د دې امنیت د ساتنې دپاره او د خپل هېواد د ساتنې دپاره شپه او ورځ پر ځان یې وکوو او په ټول توان باندې به هڅه کوو تر څو پرې نږدو چې افغانستان کې یو نوع د انواعو مشکلات څوک ایجاد کړي، نه په داخل کې او نه د خارج څخه به چاته اجازه ورکوو چې د افغانستان امنیت اخلال کړي. زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه چمتو دي چې په هره برخه کې د هېواد له ګوټ ګوټ څخه ښه په میړانه په سر او مال سره دفاع وکړي. ټول ولس ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله موږ به په ټول توان باندې په ټول قوت باندې د خپل هېواد څخه او ستاسو د سر او مال عزت څخه او د دې استقلال څخه او د دې نظام څخه ساتنه کوو. تاسو مطمئن اوسیږئ. په ورته وخت کې د پکتیکا والي ملا عبدالخالق عابد د فتح په مناسبت په خپل پیغام کې د هېواد او نظام تخریب کوونکو ته خبرداری ورکړی که له خپلو کړنو لاس په سر نشي له سخت غبرګون سره به مخ شي. په دې عمل کې شرعي نظام راغلی دی، د ټولو ولسونو خوښ دی او د ټولو ولسونو په اتفاق په یوه اواز باندې لبیک ورته وایي او پر دې نظام باندې ټول افغانان سر او مال قرباني کوي. نو دا د دوی تېروتنه بولمه، دغه تېروتنه نور د دوی دپاره تکرارول دا ناسم عمل دی. هغو خلکو ته زما خطاب دا دی چې دوی دې د خپل ناسمو حرکتو څخه نه لاس واخلي، قرار دی په خپل افغانستان کې راسي د عزت ژوند وکړي، د اسلام تر چتر لاندې دي، د آبا و اجداد څخه مسلمانان دي، په خپل ملک دي اسلامي نظام تر چتر لاندې زندگی وکړي، نور دي د تخریب او د سوشل میډیا پر مخ باندې ناسمې خبرې نه کوي او که دوی حرکت وکړي موږ به انشاءالله ښه مضبوط جواب ورکړو. د یادولو وړ ده چې افغان ولس د دې سره چې د اسلامي امارت 15 کلن حاکمیت ستایي، خو له حکومته غوښتنه لري چې لا د ولس هوسا کولو او وطن آبادۍ لپاره توجه ډیره کړي او د برخو لپاره لا ډیر کار وکړي. د زمري څلېرویشتمې په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو د 15مې کلیزې په مناسبت د ګڼ شمېر ولایتونو اوسیدونکو په هېواد کې له شته امنیت څخه خوښي څرګندوي. دوی وایي په وروستیو کلونو کې په بېلابېلو سیمو کې امنیت ټینګ شوی او خلک د پخوا په پرتله
په ډاډه فضا کې خپلې ورځنۍ فعالیتونه ترسره کوي. ولایتي اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې د امنیت د لا ټینګښت، د خلکو د خوندیتوب او په هیواد کې د تلپاتې ثبات لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دوی همداراز ټینګار کوي چې د امنیت ترڅنګ د اقتصادي ودې، د کارموندنې او د هیواد د آبادۍ برخو ته هم جدی پاملرنه وشي. در مدت 5 سال که ما حضوراً میبینیم 5 سال از حکومت امارت اسلامی گذشت، الحمدلله امنیتش کاملا خوب بود. مردم از نگاه امنیت راضی بودن و راضی هستند. دیگه بخصوص ساخت و ساز در ولایت تخار بسیار ساخت و ساز زیاد شد. مردم از نگاه ساخت و ساز در ولایت تخار فعالیت های زیادی کردن. با امید ای که خدا کنه که همون امنیت باشه. بعد از اینکه 5 سال سپری شده تا فعلا خو امنیت بوده، بعد از این امنیت باشه. رأس ساخت سازی که در ولایت تخار شده، در دیگه ولایت ها همچنان ساخت ساز زیاد شده. چون که امنیت باشه همه چیزی درست میشه. اگر امنیت نباشه دیگه ساخت ساز هم نمیشه. الحمدلله تا که امارت اسلامی افغانستان در افغانستان قیادت رو خدا را تأمین کرده، در افغانستان امنیت تأمین شده. اولا زیاد کارایی کرده، بنیادی زیاد کرده، سرکار را جور کرده و همین رقم که از شهرکار و بازارها را و همین رقم زیاد کوشش کرده بنیادی کارا را در مورد اقتصاد، امنیت و همین رقم در ارتباط امنیت سرحدات، خصوصا در ارتباط امازی پودریای مواد مخدر که استعمال میشده، این ارتباط الحمدلله زیاد کارایی را کرده. رشتم د صد او د فتح ورځ ده. الحمدلله د امنیت د افغانستان د اسلامي امارت د کړنو وړاندو نه ډېر راضي یاستو او واقعیت چې مدرسو د لحاظه دیني کې موږ او تاسو نظر وکړو او که عصري طرف موږ نظر وکړو، زموږ لپاره یې ډېر ترتیبات او اساسات برابر کړي دي. همدارنګه زموږ د امن او امنیت ډېر ښه په ترتیب باندې نیول شوی دی. هېڅ ځای کې څه ناامني نشته. د شپه ورځ هر څوک موږ تللی راتلی شي. او همدارنګه بازسازیګانې زموږ هر ځایونو کې چې ګورو مختلف قسمه شیان زموږ لپاره د مخکیني پخوا په اساس باندې اوسني جوړ کړي دي او ډېر ښایسته شهرونه او اوس فی الحال موږ په افغانستان باندې ویاړو چې موږ یو داسې یو نظام لرو او داسې یو خوندور او بالعزته حکومت پکې دی چې موږ او تاسې د هر قسمه خوندونو نه برخمن یاستو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې د عبدالهادي داودزی د پروان ولایت اوسیدونکی. له اسلامي امارت څخه موږ ډېر منندوی یاستو، خوشحاله یاستو. الله دې تل کامیاب او بریالي لري. موږ ته ډېر خدمتونه کړي دي. په مثال د شرای شمالي هغه سړک غټول او د امنیت تامینول. الحمدلله اسلامي امارت موږ ته ډېر خدمتونه کړي دي. د تحصیل په باره کې، د امن په باره کې الله دې کامیاب او بریالي لري. و اگر بخوایم به حساب ساخت‌ساز بگوییم، سرک‌ها انکشاف یافته، پیاده‌روها خوبتر شده و دیگه از هر ولایت ما دیگه ولایت‌ها رو نمیگم، فقط ولایت تخار در جایی که ما زندگی میکنیم است که کاروبار خوب شده، شهر انکشاف پیدا کرده و الحمدلله امنیت برقرار است. خب قسمی که همگی در جریان هستن 5 سال از عمر حکومت امارات اسلامی می شود. نخست در مورد امنیت بگیم که واقعا که قابل قبول است. امنیتی که برای فعلا داریم، هر دقیقه و هر لحظه هر جای خواسته باشیم به بسیار راحتی میتونیم برویم و بیاییم و مردم در یک فضای صمیمیت و در یک فضای امن فعلا به کاروبار خود ادامه میتن. امید از این است که امنیت از این قدر بهتر و خوبتر شود که پیشرفت و ترقی ساخت و ساز و همه چیز وابسته به امنیت است. د زابل سیمه چارواکي وایي د زمري 43مې د مراسمو لپاره د امنیت د ټینګښت په برخه کې لازم تدابیر نیول شوي او امنیتي ځواکونه بشپړ چمتوالی لري څو خلک وکولی شي په ډاډه او ارامه سره او په ارامه فضا کې دغه مراسم ترسره کړي.
د زابل امنیت قومندان وایي د امنیتي ځواکونو اساسي موخه د ولس د امنیت ساتنه او د مراسمو پر مهال د خلکو لپاره د خوندي چاپیریال برابرول دي. نوموړی ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه د هر ډول احتمالي ګواښ پر وړاندې لازم چمتووالی لري او د خلکو د امنیت لپاره به خپلې هڅې لا پیاوړې کړي. د دفاع لپاره هر وخت چمتو او آماده باش دي. وایي د سر کمې مات شوی خو ټیټنې خپل معیشات او د تظاهراتو په حال کې ځواکونو ته دا توصیه کوو چې له خپلو ولسونو نه هغه رقم ساتنه او دفاع وکړئ څنګه چې تاسې مسؤلیت دی. موږ تاسو ته خدای تعالی یو مسؤلیت راسپارلی چې هغه خپلو ولسونو ته ښه امنیت او د خپلو ولسونو د حقوقو نه دفاع ده. موږ په خپلو سرونو د ولسونو په نصرت او د هغوی په کومک خدای تعالی دغه لوی نعمت دغه لویه فتحه را نصیب کړي او د دغې فتحې نه او د دغې ازادۍ نه د خپل ارضي تمامیت نه د سار په وینو د سار په بدله انشاءالله دفاع ته آماده او چمتو یو. حکیمي صاحب د مخې وځه د خپلو مشرانو او مسؤلینو په وړاندې باندې خپل نمایشات ترسره کوي. په ورته وخت کې د زابل عام ولس هم د اوسني امنیتي وضعیت په اړه خوښي څرګندوي. د سیمې اوسېدونکي وایي د امنیت له ټینګښت سره خلکو ته زمینه برابره شوې چې په ډاډه زړه په ټولنیزو او عامه پروګرامونو کې ګډون وکړي. دوی له حکومته غواړي چې د امنیت د لا ټینګښت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. هغه یو په زابل ولایت کې بشپړ چمتووالی نیول سوی دی. د ښار په مختلفو واټونو باندې بیرغونه ځړول سوي دي او هلته سټیکرونه لګېدلي دي او ولسونو له دې سره ولسونو د دې ښار هرکلی کړی ده. په همدې اساس موږ د زابل ټولو ولسونو ته او د زابل میشتو باندې غږ کوو چې دغه ورځ په ښه توګه راسره ولمانځي او د افغانستان په تاریخ کې دغه یو سپېڅلې او ویاړمنه ورځ ده. د زمري 40مه په هیواد کې هر کال د ځانګړو مراسمو له لارې نمانځل کیږي. د حکومت اړوندو ادارو د تیر کال د مراسمو لپاره هم په مرکز او ولایتونو کې د شانداره ولسي فرهنګي ورزشي او نورو پروګرامونو د جوړولو خبر ورکړی و. د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زما خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا ښې چارې.